صرف یو خبره ده چې انساني فطرت ته کله چې انسان وفات شي موږ بس خفه کیږو کله چې انسان وفات کیږي په خپل هغه خفه کیږي او کله چې یو انسان دا غنه بل انسان زینم خفه کیدا انساني فطرت ته کم ځای کې تعلق د انسان جوړ شي د انسان فطرت ته هغه تعلق چې کله ماتيږي انسان خفه کیږي دا شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو واقعه را یاد شوړي راجیبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو حضرت عمر جړل عمر ازینی انسان چې ډیر سخی کنه ډیر زیات سخت مزاجي خلک چې دل بم لا جړه ورزي په خپل ژوندۍ په چې دسه انسان اول جاړي نه او چې بیا جاړي کنه مخلوقات جړې د خپل ځان سره ابو بکر صدیق سے منع کوي ته غوونه غټ سړی ته جاړي اسکه نبی رسول الله صلی الله جسم مبارک داسې پروتو حضرت عمر راغی ته حضرت ابو بکر صدیق ته مجړ التحالات خراب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ادرد خلقتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبی علیہ السلام وفات شو اے خلق ابو بکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نبی علیہ السلام وفات شو که تاسو نبی علیہ السلام عبادت کوي چرته نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکه واپس مرتد شي او که تاسو د الله جل شانو عبادت کوي په الله مرګ ناراضي حضرت عمر جړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی امنه کوم جاړه ایزه بول نه جاړم زبا ول نه جاړم داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک تا پروتو نبی علیہ السلام جسم حضرت عمر رضی الله تعالی ہوئی یا رسول الله بابي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبستا په جدای ول نه جاړم لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغه ته وتا ډډه والی او د جمعې خطبه بدوي یا رسول الله بیا فلما كثر الناس اتخذوا لك منبرا کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نبی صحابه کرام استاد پر یو منبر جوړ کو چې کله د خپل اجري مبارک نه وروت یا رسول الله افلما تجاوزت کله چې اغستنه تا کراس کلاو دا غین راوړی دي حن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله اغستنه پتا پس جړلی او صحابه کرام دا غي جړه اوریدل او استا په جدای باندې اغستنه اغه ونی جړلی یا رسول الله اغه تنی جړلی یا رسول الله زبستا په جدای ونی نه جړم حضرت عمر وی فحن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله اغه تنی پتا پس جړلی په مسجد نبوي کې صحابه کرام جړه اوریدل وا فامتك اولى بالحنين اليك یا رسول الله استا امت خو زیات حقدار دي چې پتا پس او جړی استا په جدای باندې ابي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای زما خو پیغمبره ستاسو فضیلت لپاره خدا کافی ده چې ته پیغمبر وي نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول اغي خطاو کی رسته د اغي لپاره الله جل شانه د معافی اعلان حضرت آدم علیہ السلام اغه بوټه اوسکو داغه نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين معافی رستوا خطا مخ کوا معافی رستوا خطا مخ کوا او دا ټول انسانانو سره کی خطا اول کې معافی رسته کی یا رسول الله و زما مور پلار ته پتا باندې قربان شي الله ستا معافی مخ کې ذکر کړي ستا خطا رسته ذکر کړي عف الله عنك لما اذنت لهم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو دي ته معافیو کی تاول دي ته داسي وي الله جل شانو ستا خطا رسته ذکر کړي او ستا معافی مخ کې ذکر کړي ستا فضیلت ته پردا خبر کافی ده یا رسول الله یا رسول الله ستا فضیلت ته پردا خبر ډیره کافی ده چې الله جل شانو لقد بعثك الله اخر الانبياء الله جل شانو ته اخري پیغمبر را لګله وذكرك اولا او قران مجید کې لومبه تذکرہ ستا کړي واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم الله جل شانو فرمای کله چې مونږه وعده واغسته انبیاء کرامو دیغه مضبوطه وعده ومنك واستانه واغسته ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا دې د ټولنا اخري پیغمبر راولې کله او تذکرہ ست د ټولنا مخکې کې یا رسول الله ست فضیلت ته بردا خبره کافی ده یا رسول الله زبستا کما خبره کوم زو پتا بس ولې نه جاړم ستا په جدای به ولې نه جاړم الله جل شانو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام راولېګو دعوت یو چلو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام له غصه ورله حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك یا الله دا خبيث خلق دي ته تباہ و برباد کې کدي پات شو دا ټول دنیا به خراب کی کله چې غصه ورله حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول الله خیری کړوي او یا رسول الله حضرت عمر وای زما مور خپل ارته پتا باندې قربان شي
تا سره خلکو په احد کې څه وکړه؟ ستا غاښونه زخمی کړه، ستا مخ مبارک زخمی کو، ستا سر مبارک هغې مات کو دې خلکو، او ته بېهوشه شوې، دې خلکو بېهوشه کړه. او ته چې کله په هوش کې رالې فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وایي چې الله زما دا قوم د هدایت ورته وکړي، ویې به خیر د دې نه پوهېږي. نوح علیه السلام خیرې کړی خپل امت ته چې غوسه ورله. یا رسول الله تا صرف دا وایي چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طایف کې څه وکړه؟ تا وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي. الله که حضرت موسی علیه السلام ته معجزې ورکړې وي، ان ضرب بعصاک الحجر، الله جل شانه موسی علیه السلام ته فرمایل چې ته د خپل امسا راواله، دا ګټه پیوه فانفجرت منه 12 عینا، 12 چینی به دین روان شي. یا رسول الله دا څه دونه غټه خبره نه ده چې موسی علیه السلام په گزار باندې د یو ګټه نه 12 چینی روان شي. فما ذلك بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك، دا لوی خبره نه وه. لوی خبره دا وه کله چې ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانه چینی روانې کړې وي. موسی علیه السلام خو امسا والي و د ګټې نه چینی روانې شوې وي، ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانه چینی روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قرباني. حضرت عمر وایي زه په تا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدایۍ باندې به زه ولې نه جاړم. حضرت سلیمان علیه السلام له الله تخت ورکړی، هغه له بادشاهت ورکړی په هوا باندې. سلیمان علیه السلام ابا ګرځېدو په هوا باندې، غدوها شهر و رواحها شهر، یو میاشت پورې به ګرځېدو په هوا باندې. حضرت سلیمان علیه السلام یو سفر به د میاشتو د سلیمان علیه السلام. یا رسول الله سلیمان علیه السلام معجزه ور ټیک ده، او فما ذلک بعجب، دا د هغې معجزې نه زیاته لویه معجزه نه وه چې الله جل شانه تعالی براق تر کړی و چې هغې ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته وړی وي، او بیا د هغې ځای نه واپس خپلې بسترې له راوړی وي. د هغې نه زیاته لویه معجزه خدا نه ده یا رسول الله. د هغې سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله. دا په تا پسې ولې نه جاړو یا رسول الله. حضرت عیسی علیه السلام له الله جل شانه معجزه ورکړې وه چې مړي بیا راژوندي کول. یا رسول الله دا ډېره لویه معجزه نه ده. لویه معجزه خو ستا وه چې یهودنې ښځې هغې ته له خوراک راوړو، خوراک دعوت یې دله کړی و، او په هغې کې د چیلي دا ولې اچولی و، هغې نه یې باربیکیو کړی و، ستا مخې ته پروت، او په هغې کې زهر میلاو کړي و تا ته یا رسول الله. او صحابي هغه خولې ته واچوله، او تا چې یا رسول الله ګوتې وروړې، تا ته د هغې چیلي د هغې ولي نه آواز راغلی و چې یا رسول الله لا تأکلني فإنني مسمومه، یا رسول الله ما مه خوره، ما کې زهر میلاو کړي. دا غټه معجزه و یا رسول الله. یا رسول الله زه په تا پسې ولې نه جاړم. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت وچلو، وما آمن معه الا قلیل، لږ کسان د هغې سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو 30 کاله محنت کړو، الله جل شانه داسې بهترین صحابه کرام جوړ کړل چې هغه نن ودرېږه وایي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یا رسول الله په لږو ورځو کې تا دونه محنت وکړو، الله جل شانه د ابوبکر صدیق غونده کې، د حضرت عثمان غونده کې، د حضرت علي غونده کې، د عشره مبشره غونده کې خلک تیار کړل. یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ستا په جدایۍ باندې. حضرت ابوبکر صدیق سے منع کو مه جاړه، زه به ولې نه جاړم په نبي کریم صلی الله علیه وسلم.